والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت تا اغا فرمائی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائلی دی: الایمان بضع و سبعون شعبہ، چی دا ایمان صد پاسا اویا حصی دی او اویا شاخون او شعبی دی. لکه مونگا الحمدللہ مومنان یو او مونگا مسلمانان یو، خو لیکن دا ایمان شاخ دا ایمان شاخون دی. او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائلی دی: الایمان بضع و سبعون شعبہ، چی ایمان صد پاسا اویا حصی دی او اویا شعبی دی. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، خو لیکن دا ټولنا لویا شعبہ او افضل شعبہ دا ایمان اغا قول دا لا الہ الا اللہ دا. یعنی یو سڑے چی پجبہ باندی لا الہ الا اللہ وائی نو دا شریعت مبارک درون دا مسلمان دا. ما بلش پتاسو تداویلیو یو صحابی مبارکو اغا یو کس قتل کو پا یو غزوہ کی او اغا کس بھی لا الہ الا اللہ او دے صحابی مبارک پی تور راواغست وغی مڑ کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا خبر راغو ویسیب دے صحابی مبارک یو کس او وجلو او اغویل لا الہ الا اللہ. پیغمبر علیہ السلام مبارک و تا فرمائل وی اس پسکوی چی کل دا قیامت پرد باندی راشی او لا الہ الا اللہ وائی. وی سیب وی دا لا الہ الا اللہ چی ویلا نوی دا دما دا یر نووی او حقیقتاً پکی ایمان نو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل: فحل شققت قلبہو، یادا چی تا ولد غزلو نشلولو چی دا لا الہ الا اللہ دا اغد ازلو نویلی دا کنستا دا یر نویلی دا. نکم سڑے چی لا الہ الا اللہ وائی دا مسلمان دا. او لویا او افضل شعبہ دا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی اغا قول دا لا الہ الا اللہ دا. او بل و ادناها او کمزوری شعبہ دا ایمان صدا اماتت الاذى عن الطریق، اغا لرکول دا یو تکلیف سیز آلارنا. دا تکلیف والا سیز پلارا کے پروتا، ازغی پروتا، شیشہ پرتا دا، گندگی پرتا دا، او اغتا دا لارنا لرکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی تاکہ دا ایمان یو خصلت موجود دا زکا دا دیلارنا دا تکلیف سیز لرکو. دا تکلیف سیز چی دا لارنا دی لرکو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې تا کې د ایمان خصلت پروت ده. والحیاء شعبة من الایمان، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې حیا دا ګوره یو لویه حصه ده د ایمان نه. حیا دا یو لویه شعبه ده په ایمان کې چې چا کې ایمان وي ناغه کې به حیا موجوده وي. رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اجمالاً اول د ایمان بیان فرمایلو چې صد پاسه اویا شعبی دي، او آخر کې او فرمایل والحیاء شعبة من الایمان، چې دا حیا کول دا ګوره د ایمان لویه حصه ده. او دلته د مراد د حیا نه حیا ایمانی ده. او هغه څه شی درونو؟ هغه یو داسې کار کول چې هغه یو سړی بد ګڼي. معنا څه؟ علماء کرام فرمایي لکه د خلکو په وړاندې باندې تا خپل عورت ښکاره کړي. خلق ناست دي او تا خپل عورت ښکاره کړي، عورت غلیظه. هغه عورت چې تا ته شریعت مبارک د هغې د پټولو حکم کړی ده او د هغې د ستر کولو حکم یې کړی ده، او د خلکو په وړاندې کم سړی دا منې ګڼي او دا بد ګڼي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د کې د حیا هغه شعبه ایمانی د حیا پکې ده، ځکه خو د عورت نه ښکاره کوي د انسانانو په وړاندې. او کو چا کې خدای نخواسته دا خصلت د دې خلاف موجود وي چې خپل عورت د خلکو په وړاندې ښکاره کوي، نو د انسان کې د ایمان کمی ده. او هغه ایمانی کمی څه ده؟ هغه دا ده چې حیا وکې نشته. نو ځکه دا د خلکو په وړاندې باندې څه کوي؟ هغه خپل عورت ښکاره کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ایمان صد پاسه اویا شاخونه ذکر کړل چې د ایمان صد پاسه اویا شاخونه دي، یعنی چې دغه شاخونه او دغه خصلتونه دا په انسان کې موجود وي نو دا مسلمان ده، دا مؤمن ده. او کو دې کې یو خصلت هم په مسلمان کې کم وي نو داسې ده لکه ده کې د ایمان یو خصلت کم شوی ده او کامل مؤمن نه ده. او بعد د هغې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کړ چې افضل شاخ په ایمان کې هغه قول د لا اله الا الله ده، او کمزورې هغه د لارې نه د تکلیف والا سیز لرې کول. او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل والحیاء شعبة من الایمان، حیا ګوره دا یو لویه حصه ده د ایمان نه. نو دا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی دي. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال، دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک روایت ته هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي الایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان صد پاس اویا حصې ده. فافضلها قول لا اله الا الله، افضل د ایمان د هغه حصو او خصلتونو نه هغه قول د لا اله الا الله ده. لا اله الا الله چې څوک وایي د کې د ایمان هغه لوی خصلت ده. وادناها او کمزوري درجه اماتة الاذى عن الطريق، هغه لرې کول د یو تکلیف سیز عن الطريق د لارې نه. والحیاء شعبة من الایمان، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې حیا دا یو لویه حصه ده د ایمان نه. متفق علیه، دا حدیث مبارک امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله تعالی علیه دې دواړو مبارکانو ذکر کړی ده.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. سبا لب انشاءاللہ د عرفې روژه نیولی شي. د هر ملک د هغې دپاره خپله عرفه ده. زما شیخ او مرشد شهید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل چې د هر ملک خپل عرفه وي. او عرفه څه ته وایي وروڼو؟ عرفه نهم د ذوالحجې ته ویلی شي او زمونږ سبا انشاءالله نهم د ذوالحجې ده. نو په دې ورځ باندې روژه نیول چې چا روژه ونیوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دې انسان ته د یو تیر شوي کال او د یو آینده کال را روان کال له ګناهونه معاف کیږي. نو انشاءالله یوه ورځ روژه نیول دي او دومره ډېر لوی اجر پکې پروت ده. نو ټولو ته خواسته چې څوک د عرفې روژه نیسئ نو سبا له انشاءالله د عرفې مبارکې روژه ونیسئ. او تکبیرات به انشاءالله سبا شروع کیږي. د سبا د مانځه نه پس چې سحر منځو شي نو دا تکبیرات په وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. سړی به یو ځلې په تیزه باندې وایي واجب د په سړو باندې، خو اندازې مطابق آواز به کوي. او زنانه هغوی به په مزې باندې وایي. د هر فرض مانځه نه پس یو ځل په تیزه په سړو باندې ویل واجب دي او درې ځلې ویل دا سنت او مستحب طریقه ده چې د هر فرض مانځه نه پس که سړی جمع سره وکړي او که ځان له یې وکړي، که جومات کې وکړي او که کور کې یا بازار کې هر ځای کې فرض منځو کو نو هغې پسې به د عرفې د سبا نه شروع کېږي او تر 14 د عرفې پورې به ویلی شي انشاءالله. اللهم